حسن بصری رحمت الله علیه په دور شیو زوونو د پلور نه ډیر جایدات ورته پوتو و د په ګونې بند ډیر دلیرو د میر ډیر دیندار یوا میر معنی کو چې د زنه او د غلو د ډاکه ما کا و د خدای نه وډره اور سچ حسن پلا دی ورون حسن بصری پلا د خپلوشته باو بوسه مخه ته قبر اخرت رواندا د دې میر خبره نه منله لاګیا د خپل په مستی او په نشاش زندگی تیرای په د بند بیماری ولاګیدلا او داسې بیماری په ولاګیدلا چې کاټ ته وچو د کاټ نه د چیګیدل نو په ډاکټر شه عادت اول چا د کړه هغه حسن و درته دو مو په وجود شو خدام شتانه چې زویر شون چې د پلوسته باو بوسون مو خو زړه غوړي چې ځا الله سره جوړاو کو الله روزي ک او ته باو بوسون ا دې ور ونشه چې حسن روشي مو پلوس مو زده د پلوسته باو بوسون مېر ورته ورغله حسن بصری رحمت الله علیه تا ورته ویل چې مو یو داسه بچای دا چې تر لور شه و ته پلوسته باو بوسي هغه د سبق درس ټیمو هغه انکار وکړو چې کله روغ لاله بچي ورته ویل چې د حسن صدر ته ویل و چې بدبخت زمانہ حسن انکار وکړو ته طرف پلا نرسي مو درته ویل چې پرېږ دا د الله نافرمانی دای ورته پښاړو شوې چې وا ده ز په خپل مرګ نه مخ شسه وصیتینا تکاو خو پتوې قسم وی چې دا وسار تر اساوي و چې بچي اس وصیتینا و چې اده چې کله مړ شو به د خپل ټکرای دا مو غوړ تر وچاوي به مې په دګالی شکر شوه خلق ته مې شای چې مو هغه ملګری هغه یورون هغه دوستون چا د مو سره په یو ځای باندې په گاډه واډه شه شردل چا مو په داسې حالات شه ویني چې اخونه راو د ګنای نه پرېږدای وی چې واده دوا مو وصیت مې دادا چې زم مړ شه مسلمانونه په قبرستان شه مې ماشا هوا د کافر قبرستان ته مې یسا مو ته پته ده چې مورا به مو ته ډېر په غوسای مو ته چې عذاب ورکوي چې نه مسلمانونه ته تکلیف ونه رسېږي مو ته د تکلیف ورسېږي داسې خبرې وکړلې او کې شریک کړې ربا روزي شاه ربا روزي شاه او روح یې پرواز وکړو میر یې بیا ورغله حسن ته وی چې حسن بصری ا د کې ملنګ بچی په بارش چې در ترتلن چې تو په لوسته باو بوسیر سره لوړ شه آنند دنیا نه لوړ مو سره لوړ شه نن جنازه خو په بنده وکا حسن بصری رحمت الله علیه دغه جنازه نه منکری شو په جلال شو دای په کې اعمال شو دو بیا روغل خپل بچی ته نوستلو حسن بصری رحمت الله علیه په خیب یا اولاد الله په خیب شو راغی وی حسن سرنګ مو د ملګری نه د جنازه نه انکار کوي مو ملګری وفات ته تو درسي چې جنازه ته انکار کوي حسن بصری رحمت الله علیه چې کلر چیک شو فورا الروان د زون کیر طرف ته او د غزون د میر د خپل بچی ته نوشته د ویش کې ته ای چې دروازه وټکېدله د ژغور ته کو چې سه کې وی چې حسن بصری څنګه راغله وی چې الله ارلا چې مو ملګری ده زی چې وګورو چې د الله ملګری ده څنګه د الله دوستا په خپل لوسه غسل یا ور کړل کفن یا ور کو جل ذل من زیا پوکو عزتمن دې میډ رب ډېر غفور الرحیم ذات د خو چې صبر د سترګې غړېږي چې په مرګ د سترګې پټې شي عزتمن دې بس به مساله ختم شلا مساله نن عزتمن د سترګې مې غړېږي عزتمن دې دا جهان فانی دا ډېر د ون لیدل چې خپل اول خو چې په 40 وړې به د وجود هغه زیر او هغه طاقت نه چا کیم په دانا مخ شي